السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتہ. حامد و مسلم وبعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یاره دې حلق العانه و عانه عانه د دې نامه نه لاندې ځای ته وایي د دې حد کم ځای دی. نو بس د دې حد هغه دی چې د نامه نه لاندې یوه تخته ده د اډوکي، نو هغې نه به یې ونیسئ او چې کوم د دواړو خپو منځ دی بس داسې به ورپسې ورځي تر دې چې حتی د ډکو میتیازو ځای هم دی. فتاوا شامل لیکلي دي چې د ډکو میتیازو ځای غیر چاپیره علاقه دا ډیر زیات دغه لکه دا خامخا کټ کول اولا په دې دي چې دې کې ګندګي ډیره زیاته جمع کیږي نو د دې وجه نه به یې لکه کټ کوي. نو د ډکو میتیازو غیر چاپیره علاقه او د دواړو ورنونو منځ کې چې دغه نه به ونیسئ، دا چې کومه پاس یو اډوکی دی باقاعده طور سره هغه لیکلي دي دلته یو عظم اډوکی دی تختې غوندې دی او دې تختې نه به یې ونیسئ د نامه نه لاندې چې دا کومه تخته ده دې نه به یې ونیسئ او همدغه رنګې به د دوو خپو منځ کې ځي تر دې چې حتی چې د ډکو میتیازو غیر چاپیره علاقه دا به مو دغه کې هغه لیکلي وایي دا من الفطرت دی، وایي لکه دا د طبیعیت نه دی، یعنی دا اسانه کار دی، څوک دې دا نه وایي چې یاره دا نه کیږي. ځکه وایي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته د طبیعت ویلی دی. او که دا حد مقرري که دا حد غواړي چې څومره ورځې به نو د 40 ورځو نه به زیاته نه دغه کوي، د 40 ورځو نه اخوا د دې پرېښودل دا مکروه تحریمي دي. نو اخري حد 40 ورځې دی، 40 ورځې د دې نه به زیات به نور بیا پرېږدي نه ببر. السلام علیکم ورحمت الله.